علم د پر الله تعالی رحمت را لګي او حامل د قران عظیم شان چې سینه کې قران لري هغه هم د علاقه د پر رحمت وي چې حافظ د حدود وي د رکوع عباد نبی لولا عباد الركع وصبيان الرضع وبهائم الرضع لصب العذاب صبا کچرت هغه بندگان نوې چې د عبادت والا دي واړه ماشومان کې رودون کې نوې او ساروی سریدون کې نوې شدید عذاب په باندې خلق نازل شوی دا روزانه زلزلې دا جړقونه چې تاسو ګورئ ما او تاسو کې بچ کیږو دا د خاصو بندگانو خاطر دی دا په وجه رحمت دی عذاب نازل یعنی د خلقو زما استاد عمل د وجنا خالق لا یزال دمر جلال کشي چې هغه د دنیا نړول غواړي او چې هر کله په هغه محله کې حافظان د قران کریم وي په هغه محله کې علما صلحاوي په هغه علما کې مشایخ د طریقت وي دا هغه پاکانو د خاطره حدیث مبارک کې راځي د یو نیک انسان د خاطره رب کریم عذاب رفقي عن 100 من اهل جیرانی د سلو گاونډیانو کورونو غیر چاپیره الله تعالی عذاب فرمایي سل کور پدی اړه عذاب به ناراضي دی یو نیک سړي د خاطره سل پدی اړه د عذاب نه سل پدی اړه د عذاب نه سل پرستو اړه د عذاب او بعض علما پنځیش چې مجموعي سړيان ډیر کم فهم بداسي وي چې نه به طالب نه به عالم نه به د دواړو خدمت کوي او نه به ورسره محبت ساتي او بلکې د جماعت اداره او مدرسه به ځان د پاره ذریعه د لعنت ګڼي چې دې موږ ته مشکل جوړ کړی دا څومره کمبخت انسان یا طالب شاه یا عالم شاه یا شاګرد شاه او یا خادم شاه یا مين ورسره محبت وکا ولا تکن خامسا فتهلك بنظم مو جوړیږي نه هلاکت والا کې براش عوام مسلمانانو دلته اداره دلته د اهل علم دا شمول د دې مدرسین راتل د دې حفاظ د اداره دا د ځان لپاره د رحمت سبب وګرځوي دا د عذابونو چې د پکېګو د دغه طالبانو د دغه پاکانو خاطر د دغه صلحاو خاطر من دنیا په کومه باندې روان ده اهل علم کم دي ادارې د علم را نور خلکو قبضه کړي هغه په خپل چې کوم نه ذریعې د لعنت ګرځېدلي د خلکو عقاید خرابوي هغه چې اهل سنت والجماعه ادارې دي او مدرسې دي هغه مظلومان خوار او غریب په وظیفه باندې وختونه دي زمونږ استاد مالداران هغه زکات اوس پیژني نه چې زکات ورکول مې او فریضه ده کڅوم کې ورکي فرشتدارو کې ختم کې د ادارې غمغه سره دی چې زما د زکات صدقه جاریه وګرځي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زما معاشر قراء او علما ځان ته رحمت وکړي صاحب د قران رحمت د کل عالم قران عظیم شان رحمت او لکه څنګه چې قران عظیم شان کې صفت د برکت ده پدې کې برکات دي ذات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برکت ده دا لعاب کې برکت یو ورځ دی مبارک د خندق په غزوه کې پداسي مسکنت او د غربت په حال کې چې بیت المال بالکل خالی د دنیا کفار را جمع شول په مدینه منوره د شدید حمله وروړه چې اراده د دی و چې مکمل د اسلام د بنیاد او مرکز وران او دا قبضه په یو اړخ باندې باغ د کجورو دا سونو جنگ پکې نه کېده په بل اړخ باغ د کجورو دا سونو جنگ پکې نه کېده پشاته بنو قریظه پراتو هغه سره مصالحت او صلح وا چې تاسو د خوانه جنگ په مونږ ونشي مونږ به در سره کار نه لرو یو اړخ نه خطر د جبل سلع د خوانه مدینه منورې نه په دې اړخ سلمان فارسی رضی الله عنه مبارک پختنه کوي تاسو په ایران او فارس کې یو قوم مظلوم وي نور به ظالمان وي د دور سره مقابله د وس نه کیږي بیا نو ځان پس شي بچ کئ وې د کور نه خندق تاوي داغه په مشوره عمل شروع شه صحابه کرامو تلس مرګري جوړي هر مرګري تلس غزا اوګدا یا سلوير غزا اوګدا لس غزا سور لس غزا جوور وې دا بلس مرګري کوي
کار شروع کیږي. ټول مدینه منوره کې د چا په کور کې روټۍ ختم شو امتحان. یوه شپه په نهره صحابه عملو کار کوي، دویمه ورځ په نهره کار کوي، دریمه ورځ هم نهر او غیر چاپیره کفارو قبضه چولي، د بار نه تجارت لارې بندې دي، دکانداري بنده ده، بازار ختم دی او دوی مبارک سره هغه روټۍ د خوراک نشته. یو صحابي مبارک راځي، مبارک ته د خپل لمنه اوچتای، د دې خپل خېټې نه کاڼې تړلې دي. یا رسول الله علیه السلام زما دې حال د لوږې ته وګوره، دومره وږی یم چې معده مې جوش کوي. معده چې کله وږې شي اوچه تاویږي، حرارت پیدا کوي او د هغې دا ګرمي او هغه شدت د حرارت په دې یخ کاڼي باندې زه سړو ولګیا یم. مبارک یو کاڼي ته تکیه کړې وه، دا خپله لمنې داسې راوچته کړه، فرفعها عن حجرين. مبارک دا لمن اوچته کړه د دوو کاڼو نه، چې وایي کتل د رسول الله مبارک په خېټه دوه کاڼي تړلي دي. د دې لوږې د وجې نه دی مبارک هغه دوه کاڼي په خېټه باندې ایښي. حضرت جابر عاشق رسول رضی الله عنه د مبارک دا صحنه چې ولیده، بالکل وی زما د وس نه بار شو خبره. غزوه مې پرېښوده، کور ته رالم. بیبي مبارکې ته مې وویل څه نه لرې؟ وی لږ څه کم 2 کیلو وربشې شته دي. یو چیلوکی مې کور کې و، دا مې حلال کړ. هغې ته مې وویل لاسې مې چنه باندې دا اوړه کړه. ما هغه چیلوکی ټوټه ټوټه کړ. ما چې هغه ټوټه کړ، زما بیبي هغه اوړه هغه وربشې وړې کړې وي، هی میده کړې وي، هغه یې واغېږلي، دا مې کټوۍ ته واچولې. زه را روان شوم، بیبي مبارک آواز را پسې کوي چې رسول الله مبارک ته پټ ورشه، غوږ کې ورته خبره وکړه. ګورې ما دې مېلمنو ته ونه شرمې، دا خو زر صحابه کرام دي، او چې زما کور ته راشي نه کاسې لرم او نه د ناستې ځایونه لرم او نه دا روټۍ دومره پراخه ده. پټ ورشه، غوږ کې ورته ووایه چې ما لږه روټۍ تیاره کړې ده. جابر صاحب راځي، مبارک ته په وخت کې پټه خبره کوي. هغه ته تپوس کوي سرې تیار کړي دي. وی یو چیلوکی دی، څه کم 2 کیلو وربشې وړلي. وی دا خو ډېر شی دی. بلال صاحب ته وایي اعلان وکړه، څومره خلک چې خندق کې کار کوي ټول راځئ، جابر صاحب دعوت کړی. جابر صاحب په منډه منډه کور ته ځي. بیبي څه شي نه چې ته یې رېدې همغه را سره وشو، ټول یې راپسې راوستل. هغه ډېره حوصله ناکه وه. اول خو ورته غوسه شوه او ورته وایي تا ته ما ونه ویل چې غوږ کې ورته پټ ووایه؟ الله تعالی دې داسې او داسې نه مې ودرته ویلي چې پټ ورته ووایه. هغه ورته وایي سارر پټ مې ورته غوږ کې وویل. مبارک خپله را روان شو. وی دا هم مېلمانه دي، بس هغه یې په اوس په علاج پوهېږي، بس حوصله مضبوطه که ورته وایي چې راځئ. بلال صاحب ته مبارک وی ورته ووایه، جابر صاحب ته ووایه چې درغلې نه یم، ګورې کټوۍ د نغري نه کوزه نه کړي، روټۍ ګورې په تناره پورې نه کړي. مبارک راغی او کټوۍ ته ورغه او دا خپلې خوږې لاړې هغې کې واچول. څه خوش قسمته هغه صحابه چې د رحمت للعالمین لاړې د هغې خولو ته ورتلي او بیا ورغې هغه ورو کې خپلې لاړې مبارکې واچول. او بیا بیبي ته وایي ورشه د ګاونډ بیبیانې راوغواړه چې دا روټۍ در سره پخه کړي. یوه کاسه په ټول کور کې ده، دویمه کاسه نشته. زر مېلمانه کور ته راغله، 10 کسان یې رادن نه کړل، په یوه کاسه کېناستل. وی د دې نه غوښه او ښوروا اچوه خو سر یې پټوه. هغې روټۍ وخوړه لاړل، 10 نور رالل.
سل پینڈے کے ناستے زر کسان خلاصی یہ پاخری پینڈا رحمت للعالمین مبارک پخبل کے ناستے بی بی راضی جابر سے راضی تاکید سروائی چه زمان کټوي نه پته نه لګي چې دینه یو کاشوغا یو خوروان لګته نه کم شوی وانها لتقول وما قشان لك خفي مبارک ورته فرمای مدینه او اهل د مدینه کې لوګرا گاون په کورونو باندې دا تقسیم کا قران عظیم شان برکت ده هذا کتاب مبارک دا د برکت نه کتاب تاسو چې دکان جوړوي پاریان بوزي ختم کوي سره پاره کوي خو د برکت لپاره دا کور چې جوړ کې قاریان بوزي ختم کوي خو د برکت لپاره چې دا کور برکت شي دا دکان برکت شي دا روزګار برکت شي نو دا صفت د برکت الله تعالی قران کریم کې یې ده دا صفت الله تعالی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې څومره په اتمه طریقه باندې ده ابو داود شریف حدیث دی چې حجۃ الوداع مبارک اعلانات وکړل چې رسول الله مبارک حج ترازی چې څومره خلک یې ټول راځي دومره خلک مدینه منورې ته راوچلیدل چې تمام مدینه منورې د فضا او د کوڅې پیډه کوي چې کله روان شول راوی وای بیدا یو ډاګ دی چې زه دې ته پورته شوم د سترګو په نظر د مبارک مخې تم دا وفان او دا حاجیان روان خیاړه هم ډکو چپم ډکو شاتم ډکو لګي لګي قافلې په پلاره کې مخې ته راتلې او چې کله به دا نوي خلک راغلل او هغوی به ایمانونه د نورو خلکو په لاسونو باندې راوړي یا به یو ځل مبارک ته تلي او بیا به تلي نو په دې جمع غفیره کې چې 1,50,000 صحابه کرام نارینه زنانه لټېدل به رسول الله مبارک به لټاو او چې کله به مبارک دلل نه ولیدا والله هذا وجه مبارک قسم بالله دا څومره برکت دی